تاسو نارینه همیشه کوشش وکړئ چې خپل د کارونو نتیجه خلکو ته ووایاست، نه هغه طی مراحل چې تاسو په مشکلاتو کې درګیر سوي یاست. نارینه باید داسې یو شخصیت ولري لکه یو عصري ښایسته موټر. کله چې په عصري ښایسته موټر کې یو انسان کښیني ډېر د استراحت احساس کوي او آرامش احساس کوي. خو که موږ په یو پخواني او نه پرمختللی موټر کې کښینو، هغه موټر موږ احساسوو چې موږ په یو ښایسته موټر کې نه ناست. نو که ته خپل طی مراحل و خلکو ته ونه وایې او ریزلټ ورته ووایې او ستا هغه نتیجه د کار هم کامیابه وي، نو ته به د رقم یو مثال لرې لکه یو عصري ښایسته موټر چې کله ستا سره انسانان یا هم ښځې یا هر څوک در سره په تماس کې کېږي، هغوی دا احساس کوي چې تاسو د هغه پخواني او زوړ موټر څخه څومره فرق لري. بل مهمه موضوع دا ده چې تاسو د نارینو مشکلات په دنیا کې جدي نه نیول کېږي، نه تاسو ښځې یاست نه هم ماشومان یاست. نو تاسو باید کوشش وکړئ چې خپل د کارونو پروسس خلکو ته ونه وایاست، بلکې هغه نتیجه او ریزلټ یې خلکو ته ووایاست چې دا خبره ستاسو تاثیر پر ښځو باندې هم ډېروي. ښځې ستاسو د وجود غړي دي چې ستاسو سره په دنیا کې در سره دي. کوشش وکړئ چې د ښځو په زړونو کې ښه ځای ولري او دا راز ډېر ښه کامیابه راز دی چې ما تاسو ته اوس ویلی.